نن ماته په فیسبوک کې یو پوسټ رامخکې شو چې په هغه کې یو د انسټاګرام اکاونټ ښودل شوی و چې د پردو زنانو تصویران خپري د سپای کیم یا د ځینې سپای ډیوایس په ذریعه دغه تصویران اخلي کابل په کوڅو کې او بیا دغه اکاونټونه لوري خپري. نو زه ډېر تعجب ورته وړم چې د ځینې خلک څنګه د سو لایکونو یا د سو فالوورز لپاره د خلکو عزت سره لوبې کوي. د دې نه وروسته ما فیسبوک کې سرچ کړ، د دې په اړه ډېر پوسټونه شوي وو. کله چې ما دغه پوسټونو لایکونه او کمنټس ولیدل او بیا ما د اکاونټ چیک کړ، داسې راته ښکاره شوی چې د اکاونټ ریپورټ شوی نه دی، ځکه په هغه پوسټونو کې ښودل شوي چې دغه اکاونټونه باید ریپورټ شي. خو ما ته داسې ښکاره شوی چې دغه اکاونټ زیات نه دی ریپورټ شوی. که چیرې ریپورټ شوی وی نو اوس به ولې دلته پاتې وی. په هر صورت موږ تاسو ته څه پکار ده، داسې اکاونټونه چې په هر یو پلیټفارم کې ګورو، که هغه فیسبوک وي، که انسټاګرام وي، که هر یو پلیټفارم وي، نو دا ټول باید ریپورټ کړو. زموږ زیات شمېر هیوادوالو ته ریپورټ طریقه نه ده معلومه. نن همدغه اکاونټ د ریپورټ کولو طریقه درته ښایم چې څنګه به یې ریپورټ کوو. نور تاسو ته چې داسې اکاونټونه مخکې راځي چې خلکو عزت ورسره تړلی وي، نو تاسو نه ډېر په درنه غوښتنه کوم چې داسې ټول اکاونټونه یا داسې ټول پوسټونه هغه ریپورټ کوئ. نو راځئ چې د ریپورټ کولو طریقه درته وښایم. اول به راشئ خپل انسټاګرام ته، دغه یوزر نیم به ورکوئ کابل_ګرلز. نو تاسو ته به دغه اکاونټونه راواړئ. اول به دغه یو اکاونټ تاسو خو وګورئ 17,000 سل فالوورز دي، نو همدې د لاسه خو دوی تشویق کیږي او د پردو زنانو تصویران اخلي، پردی عزت سره لوبې کوي. که دا چېرته هیڅ هم نه و فالو کړي یا 5-6 کسانو فالو کړی وي، نو ولې به یې داسې کولی؟ خو خیر، پاس راشئ دغه درو ټکو ته، دلته راشئ ریپورټ ته، دلته بیا راشئ سمثینګ اباؤټ دیس اکاونټ، دې باندې کلیک وکړئ. دلته راشئ سمثینګ ایلس ته. اوس دلته لاندې راشئ بیولینګ اور هریسمنټ، دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به بیا سم ون آی نو، دې باندې کلیک وکړئ. لاندې به راشئ سبمیټ ریپورټ بټن، دا به کلیک کړئ. اوس به دلته دا نیکسټ بټن کلیک کړئ. نو ستاسو ریپورټ مکمل شو. په آخر کې به څه وکړئ؟ بلاک سمبل د اکاونټ به بلاک کړئ. د نور اکاونټونه کمبل_ګرلز دا یوزر نیم باندې وګورئ، ډېر نور اکاونټونه هم دي، نو ټول داسې بلاک کولی شئ. د دې سره به ګټه څه وشي چې داسې ټول اکاونټونه په انسټاګرام کې هغه به ټول ختم شي. که سبا لپاره دوی نوره جوړول، بیا به یې ریپورټ کوو، بیا به یې ریپورټ کوو، ځکه دا خلک چې د چا په عزت نه دي تړلي، نو نور به پسې تړلي. خو موږ تاسو به څه کوو چې داسې کسان به په سوشل میډیا کې نه پرېږدو، فالو کولو نه به لرې لرې اوسېږو. خو چې څنګه هم زموږ د مخکې راځي هغه به ریپورټ کوو. او دا کمپین ما غوښتل چې زه یې پیل کړم، یو انسټاګرام نه په نور پلیټفارم کې چې د چا عزت په اړه کومه ویډیو یا د چا تصویر خپور شوي هغه به ټول ریپورټ کوو. خو د نورو که فیسبوک ته، ټیک ټاک ته یا یوټیوب دی، هغې ریپورټ کولو طریقه به راتلونکو ویډیوګانو کې درته وښایم. فی الحال مو زده کړه او اوس دغه ټول اکاونټونه در سره ریپورټ کوئ. مننه.